د علومو اکاډمۍ له پوهانو د لومړي وزیر غوښتنه زموږ سره د ستونزو د حل لپاره مشوره شریکه کړې. د افغانستان د علومو اکاډمۍ لخوا د یکشنبې په ورځ په کابل کې د دوامدار پرمختګ په نوم علمي سیمینار جوړ شو چې ګڼ شمېر پوهانو پکې ګډون کړی. د الورازه الایمان د مشر ملا حسن اخوند لخوا سیمینار ته په رالېږل شوي پیغام کې د هېواد له ټولو علماو غوښتل شوي چې د ستونزو او ننګونو د حل په موخه له ده سره لازمې مشورې شریکې کړي. د IOI د ویان مرسیل غاري محمد یوسف احمدي وایي د ژوند ټولنیز، اقتصادي او چاپېریالي اړخونو ته زیاته پاملرنه د تلپاتې پراختیا له مهمو موخو څخه ده. د ادارو جوړول او ښه حکومتداري نور مهم اړخونه دي. د دې مسلو د پلي کولو لپاره اړین شرایط چمتو کړي. د ملي امنیت او ټولنیز عدالت تامین او د فساد له منځه وړل چې موږ یې اوس شاهدان یو. د علومو اکاډمۍ لخوا د افغانستان د دوامداره پرمختګ تر نامه لاندې علمي سیمینار کې ګڼو څېړونکو د شته ستونزو او راتلونکو فرصتونو د څرګندولو پر لارو چارو خبرې وکړي. د لوړو زده کړو وزارت د علومو اکاډمۍ وزیر خیرالله خیرخوا وایي چې دوی خلکو ته مسؤل دي. هغه زیاته کړه نو نړۍ ته دا بیلګه وړاندې کیږي چې د اسلامي نظام نافذ شي دا څنګه کار کوي او دا څنګه بریالي کیږي. د نړۍ سره دا ډول چلند کوي، دا ډول خلک په خپله راټولوي، په دې توګه دوی د پرمختګ په لور حرکت کوي، په دې توګه دوی په ځان بسیا کیږي. پلانونه حلونه او بدلیدونه شتون لري. د کانونو او پټرولونو وزارت هم دغې غونډې ته خپل پیغام وړاندې کړ او د دوامدارو پلانونو پر تطبیق یې ټینګار وکړ او زیاته کړه چې د کار په اوږدو کې عواید زیات شوي دي. خو د ښې حکومتولۍ په برخه کې د چارو کارپوه محمد عالم اسحاقزی وایي چې د ښه حکومت لپاره په حکومت کې د خلکو ونډه مهمه ده او د دوی لپاره یې د اقتصادي او ټولنیزو پروګرامونو پر جوړولو ټینګار وکړ. هغه زیاته کړه دا امنیتي سکتور دی، قضایي سکتور د سوداګرۍ او صنعت سکتور دی. که موږ واقعا وغواړو د اقتصادي او ټولنیزو پرمختګ لپاره جامع او منظم پلان ولرو، موږ نه یوازې له کورنیو اسانتیاوو بلکې له بهرنیو هېوادونو او خصوصي شرکتونو څخه هم په افغانستان کې د پانګونې غوښتنه کولی شو تر څو د افغانستان اقتصاد وده وکړي. قدرمنو لیدونکو، تاسو دغه موضوع په تړاو څه نظر لرئ؟ نظریات مو کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.